بله مسله دا د عزتمندو مشترک کورونو کې خلک وي جی قرباني به څنګه کوو پلار دی لس بچي دي یا دوه درې رونه دي یو ځای مشترک اوسېږي بعضې کورونو کې ترونه اوسېږي بعضې قبایلو کې دا رواج دوی به چې څومره قربانیانې کوي نو د بچو عزتمندو دوه صورتونه وي کله دا بچي ټولې پیسې راوړي او پلار لی ورکوي چې دا ستا شوې بعضې داسې نیکعمله کسان یا مجبوری غریب اوسو پورې واده نه یې کړی به ځاته مجبور یې ټولې پیسې جمع کوي چې واده راله وکړي چې لین هم روان شي خو بهرحال پیسې پلار له ورکوي نو چې پلار له پیسې ورکولې نو د ده په لاس کې هېڅ هم نشته نو په دې صورت کې چې د سره پیسې نشته بس قرباني پې نشته بس په دغه پلار باندې یو قرباني ده که مور لی ورکوي نو به د مور باندې یو قرباني ده خو چې امانت نه وي هغه لی ملکیتن ورکوي چې به دا د پلار پیسې دي نو دې صورت کې صرف په پلار باندې قرباني وي خو بعضې هلکان داسې ځان لی هم جمع کوي یا تنخوالی یا هم د دې پیسو نه د دوکان پیسو نه د خپل دوکاني ځان سره هم پیسې حسابوي پلار لی هم ورکوي دوکان کې مال هم شته نو که د سره بیا د 4 لکه روپو مال وي تجارتي مال که هغه کاڼي خرڅوي که نسوار خرڅوي او که دغه رنګې عزتمندو دغه خبره لاستک خرڅوي ربړونه خرڅوي چشمې ګړۍ چې هر څه کاروبار کوي خو سامانو سره 4 لکه روپو شته د باندې یو حصه قرباني لازم ده بله مسله دا د عزتمندو مشترک کورونو کې خلک وي جی قرباني به څنګه کوو پلار دی لس بچي دي یا دوه درې رونه دي یو ځای مشترک اوسېږي بعضې کورونو کې ترونه اوسېږي بعضې قبایلو کې دا رواج دوی به چې څومره قربانیانې کوي نو د بچو عزتمندو دوه صورتونه وي کله دا بچي ټولې پیسې راوړي او پلار لی ورکوي چې دا ستا شوې بعضې داسې نیکعمله کسان یا مجبوری غریب اوسو پورې واده نه یې کړی به ځاته مجبور یې ټولې پیسې جمع کوي چې واده راله وکړي چې لین هم روان شي خو بهرحال پیسې پلار له ورکوي نو چې پلار له پیسې ورکولې نو د ده په لاس کې هېڅ هم نشته نو په دې صورت کې چې د سره پیسې نشته بس قرباني پې نشته بس په دغه پلار باندې یو قرباني ده که مور لی ورکوي نو به د مور باندې یو قرباني ده خو چې امانت نه وي هغه لی ملکیتن ورکوي چې به دا د پلار پیسې دي نو دې صورت کې صرف په پلار باندې قرباني وي خو بعضې هلکان داسې ځان لی هم جمع کوي یا تنخوالی یا هم د دې پیسو نه د دوکان پیسو نه د خپل دوکاني ځان سره هم پیسې حسابوي پلار لی هم ورکوي دوکان کې مال هم شته نو که د سره بیا د 4 لکه روپو مال وي تجارتي مال که هغه کاڼي خرڅوي که نسوار خرڅوي او که دغه رنګې عزتمندو دغه خبره لاستک خرڅوي ربړونه خرڅوي چشمې ګړۍ چې هر څه کاروبار کوي خو سامانو سره 4 لکه روپو شته د باندې یو حصه قرباني لازم ده